بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آیا تاسو کله دا احساس کړئ چې هر څه ظاهرا سم دي خو دننه خالی احساس کړئ؟ شاید تاسو هغه څه ترلاسه کړي وي چې خلک یې بریالیتوب بولي، مګر بیا هم دننه داسې خالی داسې تش احساس کوئ. یا شاید ژوند مو سخت و، مهمه نه ده ستاسې چې څه وکړئ، هر څه چې وکړئ بیا هم داسې نارامه احساس کوي. دا عصري روانشناسي څه درته وایي؟ او تاسو یو ښه متخصص ته ضرورت لري، او دا یو کیمیایي دغه د توازن ده چې دا باید تعادل شي، دا دوا واخوره ها دوا واخوره، لا دغه تخنیکو چې کار واخله دا به دې جوړ کړي. سبحان الله. خو راځئ چې حقیقت ته وګورو. آیا دا ستونزه فزیکي ستونزه دي که د دې د خالیتوب په د زړه کې چې ده د دې کوم بل دلیل شته؟ له دغه خاطره د مارن سایکالوجي بیخي دغه مهمه شی چې د موږ تاسې ارواح موږ تاسې ورته وایي چې روح ورته وایي دا یې بیخي له پامه غورځولی ده، هېڅ اصلا په دې کې خبرې نه کوي. او دغه موضوع ده چې انشاءالله تعالی موږ تاسې به نن بحث پرې وکړو چې شروع به یې کړو د روح سفر له ولادت مخکې او انشاءالله تر آخرته پورې. کوم پام کړی وي د سبحان الله بعضې خلکو ته الله عزوجل هر شی ورکړی دی، ښه اولاد، ښه پیسې، ښه کاروبار، ښه ژوند، ښه ځواني، مګر بیا یې زړه خالي وي. دا زړه کې لکه داسې یو غار چې وي، هېڅ په ځان باندې نه پوهېږي چې دا څه شی ده. هر څه چې کوي زړه یې نه خلاصېږي. موږ تاسې وایو زړه یې نه خلاصېږي، دغسې نیول سوی وي. د دغو په باره کې انشاءالله تعالی موږ تاسې نن خبرې کوو او لارې پیدا کوو چې څه رقم دغه مشکل چې لرو دا سره حل کړو انشاءالله تعالی. او تر ټولو مهمه دا چې موږ به زده کړو چې څنګه کولی شو چې د خپله روح انشاءالله تعالی تغذیه کړو تر څو بیا آرامش، قناعت او رضایت احساس کړو انشاءالله تعالی. راځئ شروع وکړو د روح له سفره چې ده. د روح سفر په 5 مرحلو کې ده. اول عالم الارواح. سبحان الله، محمد صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته ویلي وو چې په عالم ارواح کې الله عزوجل دا په قرآن کې مستپسند به خبرې پرې وکړو. پیش تر دې چې دا د مور رحم ته موږ راسو، دې دنیا ته راسو، د موږ روح مخکې تر مخکې لا ژوندی وه. توجیه کې وسوي عالم الارواح ورته وایي. په عالم الارواح کې الله عزوجل له موږ چې یوه پوښتنه وکړه، آیا زه ستاسې رب نه یم؟ دا په سوره الاعراف کې آیات 102 یاد لکسي. ورسره دا پوښتنه وکړه، موږ ټول ورته وویل و دغه شیبه وه چې موږ حقیقت وپېژندل، خو کله چې دې دنیا ته رالو موږ دا حقیقت هیر کړ. دغه وجه ده چې دا ژوند یو امتحان ده تر څو چې موږ هغه حقیقت بیرته پیدا کړو انشاءالله تعالی. دوم د مور رحم. د کوچني صاحب سره 6 ورځې تېرې سي، د یو ملایک الله عزوجل راولېږي چې دغه روح په دې کوچني په بدن کې چې د مور په رحم کې ده دا واچوي. همدلته ده چې موږ د ازموینو پیل کېږي. دریم دنیا خو موږ تاسو ته ټولو ته معلومه ده سبحان الله چې یو لنډمهاله ژوند ده، ډېر کم وخت دلته لرو. خدای دې توفیق راکړي انشاءالله تعالی چې خپل آخرت جوړ کړو. په دې دنیا کې څه راسته پرابلم شروع ده، له دې خاطر اوله وار ده چې تا ته الله عزوجل دا کنټرول په لاس کې درکوي، چې دا د انتخاب توانایي تا ته درکوي چې کولی شم نشوه کولی. د دې توانایي ستا درکې دلته مشکل جوړېږي. دا که سم علم نه کې زده دغه توانایي ته نسې کولی چې سم تصامیم ونیسې د آخرت باره کې دی. له هغو خاطره دا دنیا ټول سره پرابلم ده. دا نړۍ زموږ کور نه ده، صرف له دې خاطر چې موږ دې دنیا ته راغلي یو د دې دنیا دپاره چې موږ وکولی چې ژوند وکړو. الله عزوجل موږ تاسې ته دغه باډي راکوي چې موږ تاسې ځان بولو، دغه فزیکل باډي. سبحان الله. مګر موږ څه کوو؟ موږ تاسې لکه هغه آیفون چې نوی واخې، هغه یو ښه آیفون چې واخې او آیفون هلته کېده او دا باکس سره ته داسې خوشحاله یې چې والله دې باکس ته ګوره څونه ښایسته ده او دا ده. موږ عیني شی هغسې کار کوو. خپل ارمان پرېښی دی چې هغه اصلي آیفون ده او پر دا باډي باندې ټول ولاړ دی چې هلته جیم ته ولاړ سه نجونې دي هلکان دي چې دا فیشن وکړه ها وکړه داسې ښکارېږم او داسې ښکارېږم. سبحان الله. راځه 6 کاله بعد بیا اول واخم چې له تا څه شی جوړ سوی ده. زه خو دغه وړ یم په فکر کې مې یو رقم په فکر کې زه تر اوسه لا لکه داسې احساس کوم لکه د 23 کالو اوسې وم، مګر عینې تاسې وګورم پاتې شم دا څوک ده. نو سبحان الله. راځي چې ځان له دې منټالټي چې وباسو هغه د آیفون له باکس سره مه خوشحاله کېږي. اصلي څه ده روح ده چې روح بار له دې دنیا په خیر سره بلې دنیا ته ځي، مګر دا باډي دلته پاته کېږي، په خاورو کې سپارلی کېږي او خاورې کېږي. نو هېڅ وخت څه داسې ونه کړي چې د موبایل پر ځای باندې د هغه بکس ته حیران پاته شي. اصلي تصفیه اطار ده. خو موږ څه کوو؟ بدن ته خوراک ورکوو، د دنیا شتمني او مقام پسې منډې وهو، خو خپله روح پرېږدو
چې دغسې وږی پاته وي او هېڅ تنده یې ماته نسي. سبحان الله. بیا نفر راولاړېږي زه ډپریشن لرم، زه اگزایټي لرم، زه دا لرم. ډپریشن اگزایټي لرې له دې خاطر چې د هغه انګلیسي کوي there is something missing. تا به ستا خپله روح پرې ایښې ده او فکر کوې چې په دوا له په دغو په میډیټیشن ده په دې شیانو به ځان جوړوي. میډیټیشن بیا هم په اروا په خوشحاله کېږي څه ارامش ورته راځي. مګر اصلي میډیټیشن سبحان الله ذکر او لمونځ ده. وقتی چې ذکر او لمونځ او قرآن در سره وي روح دې ارامه ده. باید موږ تاسې وخت ورکړو ورځې د خپل روح سره کم ارامه وساتو. که یې ونه ساتو هېڅ وخت به د خوشحالي مخ ونه وینو. الله عزوجل موږ تاسو په قرآن کې ویلی دی چې د الله په ذکر زړونه سکون پیدا کوي. سبحان الله. الله بذکر الله تطمئن القلوب. صرف د الله په ذکر باندې زړونه سکون پیدا کوي. که خپل بدن وږی پرېږدې کمزوری به شي. که ته خپل روح وږی پرېږدې داسې تشه به وي او بې احساسه به وي. یو ورځې دغسې له ځان سره دغسې ارام کښېنې او چورت ووایو. یوه شپه ویده کېږې چې بیا هېڅ کله نه راویښېږې. بله ورځ سترګې رڼې کړې چې په یو بله دنیا کې یې. ورې نه کوم خنډ شته، نه کار شته، نه تلیفون، نه ارمانونه، هېڅ شی هم نشته. یوازې تاسو او ستاسو اعمال در سره وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قبر یا د جنت باغ دی یا د دوزخ کنده. استغفر الله العظیم الکریم. خدای هم دې وساتي. دا د حقیقت شیبه ده. سبحان الله. دا وخت چې برزخ ته ولاړ شو او انسان راپورته شي په برزخ کې هغه نو واقع چې د حقیقت شیبه ده چې دی په واقعیت باندې پوهېږي. الله عزوجل وایي یوم الیقین ورته وایي چې تاسې په یقین سره یې وګورئ. سبحان الله. اوس خو له موږ تاسو چې هر شی په پرده کې دی نه وینو. الله عزوجل د خیر راپېږي ټولو ته. او آخري منزل جنت یا دوزخ ده. الله عزوجل فرمایي هر نفس به د مرګ خوند څکي او تاسو ته به د قیامت په ورځ ستاسو بشپړ اجر درکول کېږي انشاءالله تعالی. دا په سوره آل عمران کې ده آیات 115 ده که اشتباه ونه کړم. هغه وخت نه د یوې شتمني کار کوي، نه مقام، نه د بدن ښکلا، یوازې د روح او د زړه حالت مهم ده. سبحان الله. اوس سوال پیدا کېږي څرنګه موږ د خپله روح تغذیه کړو. اوس راځي چې عملي ګامونه واخلو انشاءالله تعالی. یو لمونځ. لمونځ ده د روح ژوند ده بیخي. لمونځ د روح لپاره لکه اکسیجن داور ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قیامت په ورځ به لومړی د لمانځه پوښتنه کېږي. سبحان الله. ویلي اوسې که د لمونځ سم و انشاءالله نور شیان د ټول سم دی. او که په لمونځ کې خلا وه لا کوم کمی و کاستی وه بیا نو د لغوجې پرابلمونه شروع کېږي. دغسې بدن ته خوراک مهمه ده، روح ته لمونځ او ذکر مهمه ده. سبحان الله. بله ذکر ده. د دروني ارامش کلیسې ده ذکر ده. سبحان الله. آیا کله مو داسې په اندېښنه کې یاست، لا مخشوش یاست یا بیخي داسې یوازې احساس کړی ده؟ دغه احساس چې ده دغه ستاسې روح ده چې د مرستې غوښتنه ده چې کوي. سبحان الله. الله عزوجل فرمایي په حقیقت کې د الله په یاد زړونه آرام موندلی شي. دا سوره الرعد کې ده اتویستم. ذکر د روح دپاره انرژي سرچینه ده. سبحان الله. هر څوک که غواړي چې آرام اوسي ذکر دې کوي. سبحان الله. بل څه ده خوب او آرام کول ده. دا موږ تاسې د ورځې سبحان الله له خلکو سره کینو، له خلکو سره خبرې کوو، دنیوي شیان دی، بزنس ده او کاروبار ده او ها ده او دا ده. موږ تاسې روح دونه ستړی سي چې غواړي چې یوه له دې دنیا چې یوه ځان وباسي. له خاطر ډېر زیات مهمه ده سبحان الله خوب سړی وکړي. وقتی چې ویده سي الله عزوجل قرآن کې وایي چې وقتی ویده سي انسان الله عزوجل روح ځینې واخلي. روح چې ځینې واخیستله د هغو خلکو چې اجل راغلی وي له اجل یې پوره وي د هغو روح ځان سره وساتي. د هغو خلکو چې اجل یې نه وي پوره روح یې بېرته راوړي په باډي کې ورته واچوي. نو سبحان الله ډېر زیات مهمه ده چې دغه روح او باډي اور باید سره جلا سي په هر 24 ساعته کې. دا سوره چې مې درته ویله ده په دغو کې د 15 کې ده. سوره آیات 42 د الله عزوجل په دې باره کې خبرې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی قیلوله وکړئ ځکه چې شیاطین نه ویده کېږي. سبحان الله. دا قیلوله به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کول. موږ تاسې په افغانستان کې د قندهار خواته د خلکو ډېر زیات یو عادت غوندې ده په د غرمه کې د یو
دوی خو زیات ویده کې 3-4 ساعته خو هغه یو 15 دقیقې ضرورت ده فقط هغه سترګې پټ سي پارسي کې ورته وایي خواب مرغي نه نو دغه قیلوله همیش که کوم ولیدل سیستم داسې نارامه ده لا سټرس ورته وایي سټرس یې فقط یو 15 دقیقې سترګې پټ کړي انشاءالله تعالی هر شی به سم سي انشاءالله تعالی لنډه د غرمې ویده کېده قیلوله سنت ده او روح ته سکون ورکوي د نفس کنټرول د بدن د غوښتنو په وړاندې مقاومت کول الله عزوجل فرمایي خو هغه څوک چې د خپل رب مقام وویریدو او خپل نفس یې کنټرول کړ نو جنت به یې ځای وي سبحان الله دا سوره النازعات کې ده څونه مهمه ده چې انسان خپل نفس کنټرول کړي د هغو ځای الله عزوجل وایي جنت دا موږ تاسې نفس نه ده دا تمام ورځ له روح سره په جنګ کې وي آخري خبره دا ده چې آیا موږ تیار یو آیا موږ خپله روح ته پاملرنه کوو که نه کوو او که یوازې د بدن د بدن د پاکیجینګ ته د مخکې مثال ورکړه د آیفون دو ته تنارښت ورکوو دې باډۍ که غم وخورې دا باډۍ زده ده بېرته خاورو ته ځي سبحان الله مګر اصلي شی چې داسې روح ده انشاءالله تعالی بېرته به په خیر سره الله عزوجل ته ستانه کېږي نو خاطر ډېر زیات مهمه ده چې موږ تاسې د خپل روح غم وخورو اوس نو د انګلیسانو خبر ده چې چویس د تاسې ده تاسو سره کوم ژوند مخ ته بیاست د خپل روح غم خورئ که زیاتره فکر فوکس هم پر دې فاني باندې ده الله دې موږ تاسو ته پاک روحونه قوي زړونه او د سکون ژوند راکړي انشاءالله تعالی زه به تاسو سره په راتلونکي ویډیو کې وګورم تر هغه وخته پورې خدای پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو